رحمت للعالمین فرمائی آغا انسان چې د رب کائنات ذکر کوي او هاغه انسان چې د رب ذکر نه کوي مثال یې داسې دی هغه کس چې ذکر کوي لکه هغه چې ژوندی وي او هغه کس چې د رب کائنات ذکر نه کوي په هغه کې ګر سره کې لکه سا چې نه وي مړ وي د الله رسول صلی الله علیه وسلم په دې تعبیروي ذکر یو عجیب وسا شی دی که یبل رب العالمین سړي ته اسباب د ذکر برابر کړل او یو بل د انسان توجه د ذکر خواته ورواړول دا د رب کائنات غټ احسان دی زما عزیزانو دا ورکړه راکړه د رب د طرفه ده ذکر خو ډېر وسع عبادت دی خو چاته چې د رب اراده نه وي سوې چاته چې رب ذکر نه په نصیب کړی چاته چې د ذکر خوند رب نه ورکړی هغه بیا ځینې محروم پاته کړي دي هغو ته د هغه د رب العالمین ذکر د هغه د محمد عربي صلی الله علیه وسلم درود ویل دا یو عجیب ورته ښکاري دا تعجبه نه ده ځکه دا د رب العالمین تقسیم دی دا د رب العالمین اختیار دی چې کوم بنده ته رب العالمین د خیر اراده وکړي د نیکۍ اراده ورته وکړي نو په خوله او زړه او په فکر کې رب العالمین خپل نوم ور واچوي هغه انسان د رب العالمین د ذکر هم شوق لري هغه انسان د رب العالمین د قهر او د دبدبې کیسې چې ورته کوي هم دته خوند ورکوي هغه انسان بیا ګوري چې بل انسان د رب سره مینه لري دی د هغه سره بیا مینه کوي خو دا تقسیم دا د الله رب الجلال دی دا بندگی تقسیم نه دی هغه الہ العالمین چې موږ تاسې د عدم څخه وجود ته راوستلي یو او بیا تقسیم داسې کړی دی کوم کس چې خدای ته ډېر نږدې کېږي هغه په ډېر ذکر کېږي د رب عادت داسې دی چې غواړې رب ته ډېر نږدې سي ډېر ذکر به کوې تاسو ته خو حدیث د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یاد دی چې قاضي ثناء الله فانی پتی رحمه الله یې را نقل کوي مقصد دا دی عزیزانو ذکر د رب العالمین یو عظیم عبادت دی په فکر نه را کنټرولېږي داسې سرحد هم نه لري چې زه نو تر څه وخته پورې ذکر وکړم علما او مشایخ فرمایي حتی د نقشبندي حضرات فرمایي چې دا سا پورته کاږي او کښته یې کاږي ستا باید ژبه په ذکر لنده ستا باید د رب سره تماس وي ستا باید د رب سره مینه وي چې ستا پورته کاږي او کښته یې کاږي حد و اندازه یې نسته نقشبندیان حضرات سالک او مرید ته تلقین د ذکر ورکوي ای سالک ای مریده د رب العالمین ذکر ډېر کوه په کثرت یې کوه د ځان خوی یې جوړ که د ځان عادت یې جوړ که د ځان شعار یې جوړ که حتی تر داسې وخته پورې چې کله قدم ایږدې چې کله سا پورته کاږي کښته یې کاږي چې کله باڼو راپیې او چې کله یو شی شمارې په دې ټولو کې ستا باید د رب العالمین خواته توجه وي